السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې په واتساپ کې او په مسنجر کې ډیلیټ سوي میسجان وګورئ. هو ملګرو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو که چېرې غواړئ چې تاسو دغه طریقه ځان ته معلومه کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ سئ یا په خپل موبایل کې به یو اپس انسټال کړئ. د دغه اپس نوم ده WAMR. د دغه اپس لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه انسټال کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. تاسو به صرف او صرف د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ سئ او د هغه رقم به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن سره هلته به ما لیکلي وي اپس لینک. تاسو به په اپس لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپس به تاسو له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو دغه اپس په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې ملګرو دغه اپس تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ د هغه رقم بیا تاسو په دې اپس باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره ملګرو دی هلته به تاسو څخه یو څو پرمیشنان غواړي. دا پرمیشنان به تاسو ورکړئ، د هغه رقم به دغه تاسو اکسپټ کړئ او د هغه رقم یې نیکسټ کړئ. بیا به دغه رقم تاسو په واتساپ او په مسنجر باندې ټک مارک شان ولګوئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه دوه باندې ټک مارک شان ولګوئ د هغه رقم بیا نیکسټ کړئ او د هغه رقم بیا تاسو نیکسټ ووایئ او د هغه رقم بیا نیکسټ ووایئ. کله چې ملګرو تاسو نیکسټ ووایئ د هغه رقم ګوره ملټي میډیا فایلز دغه اپشن به تاسو انیبل کړئ. کله چې به دغه ته به تاسو پرمیشن ورکړئ دغه به تاسو الاو کړئ او د هغه رقم نوټیفیکیشنز و دغه به تاسو انیبل کړئ، دغه ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه ته پرمیشن ورکړئ ګوره دغه اپشن به دلته تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ دغه به تاسو الاو کړئ نو دغه دواړو ته به تاسو پرمیشنان ورکړئ او دغه رقم به بیرته په بیک باندې ووځئ. کله چې ملګرو تاسو په بیک باندې ووځئ د هغه رقم به یې نیکسټ کړئ او د هغه رقم به تاسو په دا ټک مارک شان باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو کله چې تاسو په دغه ټک مارک شان باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو ته هر څوک په واتساپ کې یا په مسنجر کې میسجان وکړي هغه به ټول دلته ریکور کیږي. نو ګوره ملګرو زه راځم ما له بل موبایل څخه دغه موبایل ته میسج کوم. کله چې ملګرو زه میسجان وکړم خپل موبایل ته اوس دلته ګوره ملګرو اوله وار زه لیکم خپل موبایل ته میسج راکوم. کله ملګرو چې زه راسم زه دلته لیکم چې های ملګرو ما وارې های راولېږئ او دغه رقم بیا سلام راولېږئ او دغه رقم بیا زه لیکم چې څنګه یې. ملګرو ګوره دا څنګه یې دلته یو څو میسجان ما راولېږل. اوس زه راځم دا یو څو میسجان زه چې کوم بیرته ډیلیټ کوم. نو د هغه رقم ګوره ما څلور میسجان ما رالېږلي ولو، دوه مې ډیلیټ کړو، دوه مې پرېښول. نو ګوره ملګرو دا ما ډیلیټ فرام ایوری ون والی. د هغه رقم که چیرې زه واتساپ ته اوس راسم نو ګوره ملګرو زه اوس بیرته راځم واتساپ ته. نو ګوره ملګرو کله چې زه واتساپ ته راسم د هغه رقم بیا تاسو راسئ واتساپ به خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو واتساپ خلاص کړئ اوس ګوره دغه سړي ماته میسجان رالیږلي دي، یعنې کله چې زه په میسجان باندې کلیک وکړم نو ګوره ملګرو دا ماته څلور میسج رالیږلي وو، په څلورو کې دوه ماته راغلي دي او دوه له ما څخه ډیلیټ سوي دي. نو اوس به دا ډیلیټ سوي میسجان تاسو څنګه ګورئ د دې لپاره به بیرته تاسو ولاړ سئ یا دغه WAMR دا کوم لینکس ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی د هغې اپس به تاسو خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه اپس خلاص کړئ ګوره دی تاسو وایي کلیم تاسو ته دوه میسجان رالیږلي ولو هغه بیرته ټول تاسو ته ټول میسجان یې دا دي رالیږلي دي وایي های سلام څنګه یې ښه. نو ګوره هغه ټول میسجان یې دلته رالیږلي دي. د هغه رقم بیا تاسو راسئ په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره اونلی ډیلیټډ کله چې تاسو اونلی ډیلیټډ وایي خالي ډیلیټ شوي میسجان دی تاسو ته درښیي. کوم میسجان چې دله تاسو څخه ډیلیټ کړي وي هغه دلته دی تاسو ته درښیي. ګوره ملګرو دغه میسج دله ما ډیلیټ کړی ولو نو هغه ټول به دی دلته ماته راوښیي. نو په دغه طریقه سره ملګرو تاسو کولی سئ چې په واتساپ کې او په مسنجر کې ډیلیټ سوي میسجان بیرته وګورئ. د مسنجر هغې هم دغه طریقه ده، صرف او صرف په مسنجر کې تاسو څوک میسجان وکړي او هغه به تاسو څخه ډیلیټ کړي نو تاسو بیا په دغه اپس کې رااړوي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې انسټال کړي. نو د دې ما درته ویل ما د دې لپاره به تاسو ما د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ سئ. په ډسکرپشن کې به ما لیکلي وي چې اپس لینک نو تاسو به اپس لینک ووایئ او هلته به تاسو هغه اپس په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.